بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د الله په نامه چې ډیر زیات مهربان او رحم کوونکی دی. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة. سخت ټکون کی پیخه صدا هاغه سخت ټکون کی پیخه تس خبره چې هاغه سخت ټکون کی پیخه صدا. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. پکم ورځ چې خلق د خورو ورو پتنګان غونتی شي یعنی د قیامت په ورځ. وتكون الجبال كالعهن المنفوش. او غرونه به د وهلی شوي وړی په شان شي. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. بیا چې د چا د نیکو اعمالو تله درنوي هغه به په زړه پورې خوندونو کې وي. وأما من خفت موازينه او د چا چې د نیکو اعمالو تله سپکوي فأمه هاوية. نو د هغو اوسېدو ځای به د جهنم جوره کنده وي. وما أدراك ما هي. او ته څه خبرې چې هغه هاویه یعنی جوره کنده څه شی دی؟ نار حامية. هغه لمبه وهونکې سوځوونکې اور دی. صدق الله العظیم. الله ستر رښتیا ویونکی دی.